ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له اجرا رئیس عبدالله کوو. اجرا رئیس عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي دي. له اجرا ریاسته په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي. په دې لیدنه کې چې په سپېدار ماڼۍ کې ترسره شوه، دواړو لوریو په هېواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو پر سرنګوالي او په دې برخه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې اترې کړې دي. خو ګڼ افغانان دغو راشه درشو او لیدنو ته په ښه سترګه نه ګوري. بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ویان صدیقي د یوې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په توګه ګران هېواد معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د سولې په اړه د نامسؤلو خبرو له کبله جمهور رئیس غني له دندې ګوښه کړی و، چې وروسته یې عبدالله ملاتړ کړی و او ویلي و چې احمدي به خپلې دندې ته دوام ورکوي. خو ارګ ویلي و چې غني کومه پریکړه کړې هغه به عملي کیږي او دا د نن عملي شوه. جمهور رئیس غني ولسمشر غني وایي سوله د ولس غوښتنه او د حکومت لومړیتوب او مسؤلیت دی، چې له همدې کبله حکومت هم ژمنه کړې وه چې د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته به بیرته پر سوله تمرکز کوو او په همدې اساس موږ د سولې لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. مشرانو جرګه د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره د خپل هېواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دندې ګوښه کړي. مشرانو جرګې ویلي چې خلیلزاد د سولې پروسه کې خپل شخصي ګټې تعقیبوي او پالي یې. دوی وایي امریکا د زلمی خلیلزاد پر ځای بل کس د سولې پروسې لپاره معرفي کړي. یو څو خبرونه له پاکستان راخلو. د عمران خان د مذاکراتي ټیم مشر او د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک ویلي مولانا فضل الرحمن ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی، خو که چیرې وړاندیز ونه مانه محکمې ته ترې شکایت کوو. هغه ویلي محکمې ته ځکه شکایت کوي چې مولانا فضل الرحمن خپل پلویان د حکومت په ضد راپاڅوي. خو بلخوا مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي که چیرته عمران خان پر خپل وخت استعفا ونه کړي نو په راتلونکو 2 ورځو کې به سختې پریکړې وکړي. نوموړي ویلي د عمران خان لپاره به غوره دا وي چې ژر له خپلې دندې په شا شي او تر وخت مخکې شفافو ټاکنو ته لاره هواره کړي، که نو د راتلونکي هر ډول بدو حالاتو پړه به د هغه پر غاړه وي. پاکستان کې پاتې کیږو. امریکا پاکستان ته ویلي ترهګر دې لا هم خاوره کې آزاد ګرځي، پر ضد اقدام وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده چې لا هم د پاکستان په خاوره کې ترهګر په ځانګړې توګه طالبان او د حقاني شبکې غړي خلاصې تڼۍ ګرځي، خو دغه هېواد یې په وړاندې هېڅ اقدام نه دی کړی. په هر حال بیرته افغانستان ته راستنېږو. له بدخشان یو ښه خبر دا دی چې په بدخشان ولایت کې د شورابک برېښنا بند کارونه 75% بشپړ شوي دي، چې تر 2020 کال پورې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي او 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي. او د سپورت له نړۍ څخه خبر دا دی چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لوبو جام نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې 2 ورځې وروسته د هند په اکانا لوبغالي کې ترسره کیږي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.